السلام علیکم ملګرو د استغفار طاقت او قوت وګورئ ښه تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چېرته هم استغفار بیا میس نه کوي چې د الله پاک څومره موږ له ښایسته دین راکړی دی تاسو په دې باندې عمل وکړئ انشاءالله هر یو ارمان مو پوره شي ښه دا واقعه راسره اول وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ دا ویډیو ملګرو حضرت امام بن حنبل یو ځلې د کور کې څه کار نه و خو قدرتي الله پاک راویسته د کور نه چې د کور نه بهر ته راغی که نه ملګرو چې یو مزل یې ښه پوره و او که نه د هغه نه پس یو جومات راغی چې هغه جومات ته وګرځېد ویل چې په دې جومات کې به لږه دمه وکړمه د هغه نه پس به په دې جومات کې لمونځ وکړمه بیا به ځمه ملګرو او چې کله جومات ته تللی دی دننه که نه ملګرو هلته یو کس و چې هغه جومات صفایي کوي اذان وایي یو داسې کس په جومات کې نو هلته هم و عمله یې وه خپله نو چې هغه ته وویل نو هغه ورته وویل چې دلته به هغو ته پته نه وه چې دا حضرت امام بن حنبل دی خو هغه ورته وویل چې په دې جومات کې اجازت د څملاستو نشته او په دې کې خلک صرف لمونځ کوي په دې خبرو کې لګیا و د یو بل سره یې بحث کاوه که نه خو بیا یو کس راغی که نه په دغه زیږي باندې تېرېدو چې هغه د دې خبرې واورېدې چې کله یې دې خبرې واورېدې که نه نو هغه ورته وویل چې راځه حضرت امام بن حنبل ته وویل چې ته راځه زموږ سره به روټۍ وخورې بیا به راشې ملګرو چې کله یې هغه کور ته بولی دی که نه هلته کېنولی دی او دا کس څه کوي روټۍ راخلي چې کله روټۍ پخوي که نه ملګرو چې کله یو پړق ورکوي یو طرف ته نو هم استغفار وایي چې بل طرف ته هم استغفار په مخه استغفار وایي چې کله استغفار وایي حضرت امام بن حنبل خو هم ډېر زیات حیران شو او تپوس یې ترې وکړو چې ته په مخه استغفار وایې تا له څه فایده درکړله ملګرو هغه ورته ویل که نه ما له هره فایده راکړله چې کومه ما د الله نه سوال کړی دی که نه نو هغه ماته میلاو شوی دی د هغه نه پس ویل یو ارمان مې په زړه دی چې حضرت امام بن حنبل دی او ډېر نیک سړی دی چې هغه زه وینم ملګرو چې د هغه سره زه میلاو شوم که نه نو حضرت امام بن حنبل ورته ویل که نه وایي چې ستا دغه ارمان هم پوره شو زه حضرت امام بن حنبل زه یم ملګرو د دې ویډیو حقیقت وګورئ که نه تاسو ته پته ولګېده که نه چې څومره لوی قوت دی الله پاک ور هر ارمان پوره کړو حضرت امام بن حنبل یې ول کور ته پخپله راوست هغې صرف ارمان کړی او تمنا یې کړې وه که نه حضرت امام بن حنبل ول الله پاک کور ته راوسته په کور کې یې ورته وښودلو چې دا حضرت امام بن حنبل دی او نیک سړی دا دی ملګرو نو تاسو طاقت او فضیلت ولرو نو چې چېرته هم تاسو ځئ نو هم استغفار وایئ په دې خوله باندې راواړوئ که نه لکه تاسو سوچ وکړئ که نه چېرته څوک مړ کېږي له اکثره په خوله باندې ګانې نو تاسو په خوله باندې دا راواړئ که د مرګ په ټیم کې به تاسو استغفار دا کلمې وایئ او د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي او دا ویډیو د صدقې دپاره ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ